बाचा गाडू बाचा जितना जातिया का चर क्या कूल दे कच्चे बजा जा चौकता ماوی که کور دی یو خو دی نجر چر خوړلي دې ته ورسولو هغه ټرک دی خدای مو بیخو باسه نو خودکشي کوئ هغه هم د بند ټرک لاندې لاړ شئ د ریل په پاټلۍ چملئ دا خراب ګاډی دی دلته خودکشۍ ته پراته دي زه ځم څاروی ګورم مړه ماوی که کور دی गर्मी में चवे दा मानी वो चट वो ना गोरम चोरे गोरम आदा वो ना होता बाद दा वो ने लांड नास हम खुमेली वो चान ता पूछो कम से 4 वी कम जे खर्चेगी ओए वो ना तड़े मा ओए बखैर आजी रोरा अखवाना ती खवा गोरा दलता वलाड़े मा कम दाई दा ओए दा खो دا خو انسان دی ماوی که توتی تا ته نوی مړې چړي ته ویمو د چړي نه مې ونه جوړه کړې وه بس دا نجر چر خوړی دی مو کمزوری دی نو ته هم شنه بوټي هم پچر کړي دي او دغه دې هم کړی ښه نو د چا نه اوس تپوس وکړم چې میله چېرته ده هلو کاکا هلو خدای دې پرېښ بنیادو به زما ښځې سره خبرې پته وتخې خپلې ته پته وښیه پردي سړي سره دې هله وهله وکړو مړې کم چرمېږې نه هغه توت سره دې خبرې وکړه دې بچا نه تپوس کوم مړې چې میله چېرته ده نه نو چې ته بند که نه دا چې زما دې ښځې سره هده وکړو که نه نو ولې زه تا ته څه ښکارم چا به و د خپلې ښځې نمبر دې میلاو که چې زه ورسره هده خپل کار کوه موږ خپل غمونو کې چا ته انتظار کې تلا بیل راغلی بس دوا کوئ چې یو خدای راولي چې پرې ورتې مې وکړو بس تیاري کوئ هغه دی یو بابا را روان دی د بولۍ تیاري کوئ زه 2001 2002 صبر وکړه زما په 15000 10001 10002 داسې بل ځوان شته ورکې زه یم که نه ځوان دا څه دي زه مړه ته خو بوډا یې بوډا به دې پلاري هسې به مې درته د خولې نه یو چې وتي نو دا جیسه چې مړه په څه بوجي روانه ده نو ولې دا تړون دې تا ته نه ښکاري بارسنګې ده بارسنګې سارانې ده سارانې نو ښکرونه یې کوم دي دا په خپو ته ولاړې څه ښکرونه دا دي دا وګوره دې خوا راشه لکه نه یالله خیر هله دا خو وانیم کوي دا خو مو په رښتیا را پیدا کړي د ظالمانو دا مو په کوم جنګل کې مونږ دی دا مې ډېره په خوارۍ رانیولې ده په څو بولي ولاړه ده دا په 100,000 هغه ځوان بولي د هغه دی ولاړ دی په 100,000 جما په 2,000 2,000 ځوانان 1,000 زما په 15,000 دا ما وې خدای ته کور رنګ خو په دغه چې ودرېږئ تر کومې پورې به تاسو په بره روان اوچۍ ده که نه بارچینګه ده نور څه دي د بولۍ والا یم د بولۍ والا هغه سره جنګ کوه که نه 15,000 به داسې کار دی خبره واورئ تاسو دې مبارک شي زما د دې نه په بره نه لګي بارچینګه ده څه ناوې نه ده ماړه خبره واوره بابا یو منټ داسې کار دی غریب سړی دی دم بچو له بې بوزي
ور به کوله په 15 زره د الله دله روزي ورکړي ورکه ولا ورکه زموږ طرف نه منظور جواب پیو یا الله دې ما ته قبول کړي بارچینګه خدا کنه بالکل دا یاره په والله چې بد نصیب کې مې وخپه نه شي تاسو له الله پاک مړه میخې درکړي در کوم شماره مې کنه یار زما پونې ته وجې کو بس خو مخ دې خوا راته وکړه که نه افخله 15 کنه 15 او که یو سل دې زیاتې راکړې خیر دی دا ما ډېره په ګرانه ګټلي دي پوره 15 زره دي ویټ ما دا ما ډېره په ګرانه رانیولې ده څه اسان کار نه و ماړه بچې دا به م یوه نوې خبره ښه کو اوښانه لالي ژبه د خیره سره بارچینګه لاله کړم 1500 نورې راکړه دا 14,500 دي ماړه خیر دی که نه ګوره تا دا متل نه دی اورېدلی چې غر په غر ورځي او انسان په انسان نه ورځي نو بس دا خبره ده دا ځان سره یادې ساته بل اختر له به انشاءالله بیا هم داسې میلاویږي جبه ډېره مې دا واکه پړې چېرته دی دا دی او که درنه وتښتېده ذمهواري دې خپله ده نمونه وجه راجه د خیره راجه چې کور ته دې بوځه زه ورسره راجه که نه ولې خفی خدای راتی مونږ کره ګیام شته راجه ولې ته ما پسې راجه ته ولې خفی پیسې مې در باندې درکړي دي چې ګپ نه دی او خدای مو کور په دا څه وران کا وځه 15 زره روپۍ مې در باندې درکړي دا پلار هم نشي تللی ولې به نشي کور ته څه چل دی راجا بدموشي جوړه کړ څه شوې بارچینګې یا خدای مو کورن که پړی شته هغه نشته 15 زره روپۍ مې در باندې درکړي سلام علیکم دا کاڼی و که سړی و و کاکا وجې دې خوا وګوره دې خوا څه چل دی کوم دی دا یمه په خیر څنګه خیر دی خیر په خیر دا چېرته روانې بس بارچینګه مې واغسته که نه هلته مېلې ته تلم په لار کې خلک ولاړو بوجي پې کېده بس الله پاک بارچینګه راکړه دا هغه زمونږ خر نه دی بارچینګه دې راوځه هلکه عرب ګله دا خر دې خپل بوځه د چا خر غلی کېنه دلته دا بارچینګه د بارچینګۍ ده ښکرونه ړوند دي ماړه به دا مخ دې وام ورکه دا خر دله جمانه هسې لګیای ما پې 15 زره روپۍ ورکړي دي که دې اوس خبرې کولی شوه تا ته به یې په خپله ویلې وې که څنګه بارچینګې دا خو خر دی ځکه خو خبرې نشي کولی که نه ړوند ده خو د تمه خوږه وه په دې باندې غټه بوجي روانه وه او چکر دی ما واغسته او کنه دا مغه دی که نه اخستا واله ته صبر وکړه یو منټ زه تا ته اوس بارچینګه ښیم که نه چې بارچینګه څه ته وایي وجې ته به څه وکړې ته صبر وکړه که نه زه یې درته اوس ښیم څه به ښیم دا وچته دی وچه مړه بارچینګه دا چاټې مه کوئ وام دې ګورې بوډا ورکه دا خر ته لکه منه په خدای که دا خر نه دی منه لنډو دا خوږونه یې نه وینئ لکه دا اوس روژه مې ده د ده دماغ خراب شوي دي لرې شه مړه دا څه شی دي دا څه دي دا پلسټیکي دا شیونه ورچولي دي دا وګوره دا څه شی دي پام دا خو ما په 15 زره روپۍ واخسته دا اواز یې وګوره نو ته بیا سیالې نو ستا خو دماغ خراب دي نه دا خره ده خر یې در باندې خرڅ کړی خر او زما خر دی د ده غریب دې غونډ کار خراب کړو مړه نو 15 زره روپۍ به زه اوس چا نه علم
دا واله دا بارسنګي دي دا واله دا وګوره دا څه دي دا خو ته د ښکرونه دا خو پاسته ښکرونه دي پرېږده مړه زه چې ځواله که بس دغه سنبال که 35,000 روپۍ مې پې ورکړي خدای دې غر که زمونږ د غونډ کار پې خراب کړو راځه ظالمه چېرته تلې لکه په 15,000 روپۍ ما د پلاستیکو ښکرونه واخیستو زه به اوس ښځې ته څه جواب ورکوم خدای د خدای خاطر وکړئ چې میلو ته ځئ که نه نو زما په شان ړانده مه ځئ روغ هم مه ځئ خدای راسي د میخې نه به درته ترې غوا جوړه کړي او د غوا نه سنډه څنګه چې ما ته د خرې نه بارچینګۍ جوړه کړې وه زه به اوس ښځې ته څه جواب ورکوم دا ښکرونه بازالوم خدای مو بیخ په دغه دوکو وباسه ما جان ته ډېر هوښیار وي لاړو پوکي والم